عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی رسول سم دا حدیث رسول سم دا خبره کړی دا من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې کوم قوم په شان ځان دغه سره یو کوي دغه سره مشابهت اختیاري فهو منهم د قیامت پر ورځ به سره دغه سره پاسي د سمامولي خبره یو سره به د قیامت پر ورځ دغه سره پاسي د قبر دغه سره به ولاړ دغه په جماعت کې به ولاړ نه مشابهت اختیارول د کافرانو سره او د اسلام د دشمنانو سره د سمامولي خبره نه غټه موضوع او غټه خبره ته چې په آخرت کې به دغه سره پاسي به اولیا بالله او څنګه حدیث کې رسول الله المرء مع من احب څوک چې چا سره محبت کې خیانت ورزوم دغه سره پاسي او دغه سره به یو عجیب روایت ته او حدیث ته ابو واقد الليثي رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى حنين رسول الله چې کله د حنين د غزا لپاره ووت مر بشجره للمشركين نيونه باندې رسول الله تیر شو د مشرکانو یو خاص ونه يقال لها ذات انواط د دې ونی نوم ذات انواط مشرکین مسجد کو يعلقون عليها اسلحتهم تقریبا د خپل اسلحه د به هغه ته جوړندوله ولی ځکه چې د دې ونی نو ته سمېلوي ها برکت نبی منګه جنگ کولای شو دشمن سره د مشرکین دا کار کړو نن څو ګر مسلمانانو کې ډیش قبرونو خوري سټي کاڼي سټي ونی سټي نسدلاسه ولي سټي چې برکت ماته راشي دا کار مشرکانو وکاو خو چې مونږ وایو چې مشرکان ها وي ته ګوره لکه د مکی مشرکین او د نن سبا لکه د کلمه چې د یو شان بلکې مونږ دا خبره مخکې واضح کړو چې د مکی مشرکین د نن سبا د مشرکان نسدي غره یو شان نه دي یو شان کول خو ظلم دی مونږ نه یو شان کوو مونږ دا وایو د مکی مشرکین دا وخت مشرکان د دې وخت مشرکان نه غوري لکه چې په کې لبیم سنه غیرت د الله لپاره او بدوی کې بالکل بدوی کې غیرت ختم شوی د مخ کې ورځ ما یو ویډیو کته چې بعض خلک راځي ورته سجده لګي په د ور بندګي مشورو شو زموږ په دې ملکونو خبره ته کوم بل ملک خبره ته نه کو د ور بندګي مشورو شو نه کمی درجه ته د دوی شرک او کفر ورسېدو خو چې تکره وای چې مکی مشرکین به دې کول تاسو دا کوي وګور ته موږ دغه سره وشان کې نو مشرکانو دې ونی پوری خپل اسلحه جوړندوله صحابو وی قالوا یا رسول الله با صحابه کرامو دوی یا رسول الله اذا الله پیغمبر اجعل لنا ذات انواط یا رسول الله زموږ لپاره دې ونه جوړک کما لهم ذات انواط لکه څنګه چې دغه دونه او دا هغه صحابه کرامو دا خبرو کړي چې کوم دغه وخت نږدې اسلام قبول کړو د دې مسلې نه خبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله تعجب رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا كما قال موسى كما قال قوم موسى ودي خبره مو کړل چې موسی علیه السلام قوم چې کړو کله چې موسی علیه السلام د سره بنی اسرائیل روان او په یو قوم باندې تیر شو غوي بوت ته پراته نغوي موسی علیه السلام تسوي اجعل لنا الها كما لهم اله زموږ د پرم دي یو معبود جوړ کړي څنګه چې دوی دی بیا د رسول الله غوسه شو رسول الله وی والذي نفسي بيده باغرب من قسمي چې چا بلاس کې زمان ساده لتركبن سنه من كان قبلكم تاسو به لازم دا خلکو په لار رواني کوم چې تاسو مخ کې تیر شي امام ترمذی دا حدیث راوړی دا حدیث مې دې په وروي چې رسول الله ویلي چې تاسو په دغه لار باندې وځي دا حدیث کې یو فائدہ ډېر قیمتي هغه ذکر کوم دی کوم کس رسول الله ته دا وی چې زموږ لپاره دې ونه جوړ کړي څنګه چې دا وی لپاره جوړه یا څنګه چې وی جوړ کړي دا خبره د کفر ده کنه ده ها د کفر ده کنه دا سړی به کافر شو نه ولي ځکه جاهلو نو بدی کې د فائدې لپاره د ساتي خاص کر هغه خلک د دې کې سوچي کوم سره چې د کفر دا او د تکفیر دا ټاپه په جیب کې پرته ده او هر چاله راځي جیب په سری دا ټکه پروت دی کافر دی او دی مرتد دی نو د تکفیر د لپاره خپل شروط دي خپل موانع دي د هر کدو کړي شړی کار ګورې نه دي د هر عالم کارون نه دی ګورې عوام خبره د هر عالم کارونه په علماو کې خاص علما دي
چې هغه ته علما ربانیین ولیکي غړ علما چې د علم کې د غوي عمرونه وړي اډو کې بګی زړه شي هغه د فتور کولای شي چې او د پلانې کافر دې ډېر سوچ او د شروط ته کتونه بعد او د موانع ته کتونه بعد د فتور کولای او منګه الف با تاسو کې ټول کله ولنو خپل نوم نشي لیکل ګوته بلګي او د کفر په فتوو کې ماشين دې سم د کفر د فتوو او خپل ځان ته خیال نه دي زما ایمان په کومه درجه کې د ګورو رسول الله دې سړي ته داوني چې ته څه شوي کافر شو نه بلکې هغه پوک رسول الله د کفر فتوا په دیونه ولا رسول الله د کفر فتوا د دې له سمونه لګول چې رسول الله په دې سره دې مسلې نه خبر مطلب زما دا چې ظاهري حالات باندې بصری اکتفا نه کې چې د ظاهري حالات وګورو بصری باندې صفات ولګي د کفر فتوا ولګي بلکې تحقیقات وګي خبره بیا دغه نه بعد مستا کار نه د کفر فتوا لګول درچا کار دی د علماء ربانیینو کار دی